یو ټکی چې دې زده کړه بس ستا علم کې اضافه راغله، ستا وخت قیمتي شولو، ستا ژوند قیمتي شو. د دې سلفو سره زمونږ د امت دا مشران د دوی سره د یو ټکي دونه قدر او موږ ته که چېرته د قرآن حدیث درسونه کېږي، آیتونه بیانېږي، احادیث موږ سره دې قدر نشته. یو محدث یو ځلې یو حدیث بیان کړ، پرون غالبا هغه شیخ عبدالحمید صاحب هغه واقع ویل، شاګرد ته وایي بچیا وایي داسې په اسانه راغی او ما نه دې دا حدیث واورېد، په دې پسې به موږ یو میاشت مزلې کولې، دا حدیث چې دی دې پسې زه ستړی شوی یم، ما په دې پسې مزلې کړي، بیا مې دا یو حدیث را پیدا کړی و. ځکه هغه زمانه کې داسې لیکلی شوي کتابونه نه وو لکه دا زموږ مخې ته چې مکتبې دي او پراته دي او کتابونه دي بې شماره. بعضې وخت کې موږ ته یو مسله پېښه شي یا یو مسله پسې ګرځو، په دې نیټ کې چې دی موږ سرچ وکړو، ویب سایټ دي د ډېرو ناشنا اسلامي ویب سایټ دي، دومره کتابونه مخې ته راشي چې د عقل هم کار پرېږدي، دومره لیکل شوي دي ماشاءالله. په دې موبایلو کې د علم راغی پروت، اوس خبره دې دومره اسانه شوې ده. په هغه زمانه کې به خلکو سفرې کولې او د اسفارو د علم په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې یو انسان د علم د پاره روان شي او سفر وکړي او دې په کومه لاره روان دی، دا لاره د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت لاره ده. وګد حدیث دی یو ټکړه دا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. او هغه څوک چې روان شي په یوه لاره باندې او په دې لاره کې د علم لټوي، زما هلته درس کېږي د قرآن، په هغې کې کښېنم، زما هلته د حدیثو درس کېږي چې په هغې کې زه شرکت وکړم، د دې لپاره دی را رواني. نو الله رب العالمین دته وایي د دې په وجه باندې د جنت لاره اسانه دا طالب العلم دا د جنت په لاره روان دی. دې وجې نه که دی چېرته په یو آیت پسې ملکونه پناه کړي، د یو حدیث په علم پسې ملکونه پناه کړي، دا د جنت لاره ده. د دا مزل کول هم عبادت، جنت طرف ته مزل دی، دا د جنت لاره ده، د علم دا لاره. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه هغه به فرمایل وایي څوک چې دا خیال کوي چې عالم او طالب العلم دا مجاهد نه دی، دا انسان ډېر غټ احمق دی، بېوقوفه انسان دی. اصلي مجاهد خو دا عالم او طالب العلم دی، ځکه د اسلام بنیاد او د الله د دین چې کوم اصول دي او احکام دي هغه لګی د دې خلکو ته ورښیي. دا ټول دین خو د ده په وجه باندې برقراره دی او دا خلک پې پوهېږي په دې باندې لګیا دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت په بنا باندې دا فضیلت بیان کړو چې د علم لاره د جنت لاره ده. صحابه کرامو شوقونه چې وګوري، حالانکه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاګردان دي، خو انسانانو کار روزګار والاو، تجارتونه سفرې به کولې، غم خادین مور په غاړه وي. نو کله به یو ملګری په مجلس کې ناست، هغه به یو حدیث اورېدلی، په هغه ورځ به بل ملګری نه و، هغه به نه و اورېدلی، نو بیا به دغه ملګری راتلو د دې بل صحابي نه بیا حدیث اورېده، یا به ورته پته ولګېده چې په دې فلانۍ مسله کې حدیث د فلاني صحابي سره دی، نو دی به ډایرکټ تللو، هغه نه به په خپله اورېده چې ته راته په خپله ووایه تا څنګه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي. دا شوق د هغوی. دې باب کې د جابر رضی الله عنه مشهوره قصه ده. جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي، او دا روایت محدثینو راوړی دی، مختلفو کتابونو د احادیثو کې دا نقل دی. دی وایي ما ته یو حدیث راورسېده چې د فلاني صحابي سره دی او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی. نو ما کوشش وکړ چې د صحابي سره ملاقات کوم، دغه ملګري خواله ورځم. جابر رضی الله عنه په خپله ډېر عظیم صحابي دی، په خپله عظیم صحابي دی، خو دا حدیث په خپله نه دی اورېدلی د الله د نبي. نو دی وایي بلغني عن رجل من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اسمعه منه. ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې د یو ملګري باره کې چا ویلې چې هغه د پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی، وایي هغه ما نه اورېدلی. ما چې ښه، نو ما هغه په بل ځای کې و او زه په مدینه کې وم او هغه په شام کې اوسېده، یو میاشت مزل دی شام، د مدینې او د شام یو میاشت مزل په هغه زمانه کې.
نو ما سره سورلی نه و د دومره اوږد مزل لپاره چې داسې تکړه وخي چې یو میاشت مزل وکړي. الله اکبر. یو حدیث پسې ځي ښه، یو حدیث پسې. دا قدر د دې خلکو سره د علم ځکه نن هغوی په خاورو کې پراته دي خو نومونه ژوندي دي، په منبر او په محراب کې د دې نومونه یادېږي. نو دی وایي ما ځان لپاره یو اوښه واخیستله، فابتعت بعیرا فشددت علیه رحلی. ځان لپاره مې اوښ واخیسته او په هغې باندې مې پالان وتړلو چې په دې کښېنم او دا سفر وکړم شام ته لاړ شمه. فسرت الیه شهرا حتی اتیت الشام. په دې اوښ باندې ما یو میاشت مزل وکړلو، یو میاشت بعد زه شام ته ورسېدم. الله اکبر. په یو حدیث د نبی علیه السلام پسې دا د علم قدر دی خلکو پېژندلی چې لاړم شام. په دې کې دا صحابي چې دی عبدالله بن انیس، دا چاته چې دا حدیث یاد دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډاریک اورېدلی دی او دی اوس دا شوق کوي چې زه یې واورم چې تا څنګه اورېدلي د الله د نبي. نو چې زه لاړم فاذا هو عبدالله بن انیس الانصاري، چې ما تپوس وکړو هغه عبدالله بن انیس الانصاري رضی الله عنه هغه حدیث د هغه سره په شام کې ګرځېدم. ما د هغه د کور تپوس کوم چې د عبدالله بن انیس په کوم ځای کې اوسېږي. نو چې لاړم چا راته وښوده چې دا فلانې کور دی. ورغم دروازه مې وواله، یو کس مې ورولېږه ورته ووایه چې د مدینې نه جابر راغلی. الله اکبر. جابر بن عبدالله دا دومره عظیم صحابي دی چې د ده واقعات او مناقب تاسو وګورئ په حدیثو کې حیران به پاتې شئ چې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د ده سره څومره مینه وه، څومره محبت یې د ده سره. کشر هلکو خو علم سره شوق ډېر و. د الله د نبي صلی الله علیه وسلم خدمتونه به یې کول. پلار یې په احد کې شهید شو، دی ډېر غمجن و، ډېر به دردمند و، ژړل به. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جابر ولې ژاړې، ولې غمجن یې؟ وایي پلار مې شهید شو، قرضونه په یو طرف ته پاتې شو، په پلار مې هغه خلک راځي ما تنګوي، قرضونه رانه غواړي. دویم طرف ته مې 9 خویندې پاتې شو، د هغې خرچه او د هغې د غم زما په ذمه ده. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل جابر تا سره کور کې کجوري شته ویلې او ویل داسې درمن جوړ کړ ډېری زه راځم. حدیث د بخاري کې راځي دی لکه غوندې کجوري په هغه زمانه کې کجوري یو مال د خلکو ته ضرورت ویل ټول قرضداري دې راوغواړه، ټول یې راوغوښته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه کجورو ډېري نه ګیر چاپېره تاو شو، دعا د برکت یې وکړه. دا معجزه وه. جابر بن عبدالله وایي زه ګورم لګیا یم چې کجوري پرتې لږې غونته کې قرضداري زما دروازې ته ودرېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو راغواړه، یو تاواز کوه شاباش، یو راغواړه. څومره قرض دی دومره، ښه د دې مطابق څومره کجوري وزن برابرېږي دومره. بس نبی صلی الله علیه وسلم لګیا دی لپې ډکوي او دا بورې وله ډکوي. زما ټول قرضداري واپس شو او چې کجورو ته ګورم کجوري هماغومره دي، یو دانه پکې کمه نه شوله. الله زما ټینشن ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اوس ګرځه. الله رب العالمین ستا پلار د الله لپاره قرباني ورکړه، الله رب العالمین تا نه پریشانه شه. هغه جابر بن عبدالله رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې په هغه خندق کې د الله نبي له وړوکی چیلې لال کړی او ټول خندق والا راغه ماړه شو او پاسېدل او دی وایي حیران وم. هغه یو لپه مونږ کره وړو او دغه یو وړوکی چیلي بچی او ټول خندق والا وخوړه او زمونږ د دې چینه او زمونږ دا کټوای نه هغه غوښه کمه نه شوله او نه هغه روټۍ کمه شوه. ناشنا واقعیات دي د کاغه طرف ته ځو. جابر بن عبدالله واده کړی دی د پلار د شهادت نه بعد، د الله نبي ته پته نشته دی. په دې لاره باندې یو سفر نه واپس را روان دي. جابر تادي کوي، اوښې تیزه کړله، کور ته په تیزۍ روان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولې جابر څنګه منډې وې؟ دا بعضې مرګونه ډېر تادي چې په لاره منډې وې. مشر ته نه ګوري چې یا پولیس صاحب دی یا څوک مشر دی یا جي صاحب دی، ارامه شاته پاتې شو د هغه لږ لحاظ. نو وایي جي واده مې کړی دی کور ته ځان رسو. وایي ښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لا پته نه بې تکلفه خلکو صحابه دا نه وه چې زه به دې راغوښتی ما به دله نکاح تړلی وی ګوره تا ما ته حل نه دی ویلی. وایي واده دې کړی نو وایي سم چل دی ځوانه جینۍ دې کړې ده پیغله او که نه کونډه دې کړې ده. نو ده ته کونډه ښځه مې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل تا یو ځوانه پیغله جینۍ ولې نه کوله چې تا به هغې سره لوبې کولې، هغې به تا سره لوبې کولې، ته به هغې لوبولې، هغه به تا لوبولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا وفرمایل ځکه دا ځوانه جینۍ چې نو د هغې خامخا خپل یو شوق او مستي او د ځوان هلک هم خپل یو د هغې شوق
نو په دې کې ورته دوی ویلې د الله نبی زما یو عذر په دې وجه ما کونډه زنانه وکړه، زما پلار چې وفات شوی دی په کور کې مې لوڼه پاتې دي. ځوانه جنۍ چې کور ته راولې هغه د جینکو تربیت خو نشي کولی او ځان له خپله غریبه د غیله د مور پلار تربیت نه اوس راوتي غټه ذمهواري باندې نشي ورچولی. نو وایي ما دا کونډه دې دپاره وکړه چې کونډې زنانه مخکې خپل بچي لیدلي پاللي وي د کور په پالنه ښه پوهېږي، نو دغه خپلو خویندو دپاره مې دا کونډه زنانه وکړه. وایي ښه بیا دې دا هغه جابر رضی الله عنه دی چې د الله نبي ورته فرمایي جابره مه غمجن کېږه، مه خفه کېږه، پلار پسې جاړې، پلار پسې به ډېر خفه و چې پلار یې شهید شي. د احد ټولو شهیدانو سره الله رب العالمین خبرې وکړلې، خو د پردې نه عفوه یې ورسره وکړلې. وکلم اباک کفاحا، ستا پلار سره الله مخامخ برای راست خبرې کړې دي. الله اکبر. په دې باندې د زړه ته سخته تسلي میلاوه چې الله رب العالمین برای راست زما پلار سره خبرې کړې. دا هغه جابر دی، ځکه د علم په قدر پوهېږي، د الله د نبي سره ډېر نږدې پاتې شوی، ځکه دی په یو حدیث پسې د مدینې نه روانېږي، وخور له اخلي په پیسو او شام ته روان شي. عبدالله ابن انیس ته چا ویلي کم کس چې کور ته ور ولېږلو، وایي لاړ شه بار دروازه کې جابر ابن عبدالله راغلی د مدینې نه ولاړ دی. ښه حیران شو، جابر ابن عبدالله د مدینې نه زما کور ته راغلی دی، شام ته یو میاشت مزل یې کړی دی. نو په دې کې جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه و چې وی کته په دروازه باندې ولاړ دی، نو په دې کې دا کم کس چې ورته جواب ولېږلو چې جابر راغلی، نو ته په حیرانتیا ویل جابر بن عبدالله، هغه د عبدالله شهید زوی جابر راغلی زما کور ته؟ وایي او جی نعم هغه راغلی. په دې دوران کې وایي چې څنګه وایي راووته جابر، وایي د عبدالله بن انیس الانصاري رضی الله تعالی عنه فخرج الی فاعتقني واعنقته هغه ما له غاړه راکا واعتنقته ما هغه له غاړه ورکړله، فورا راته غاړه وته. ډېر خوشحالۍ نه چې جابر زما کور ته راغلی، نو امام له غاړه ورکړه، هغه له غاړه راکړه. بیا راته وایي چې خیر شه څنګه راغلی؟ ما ورته ویلې چې حدیث بلغني انك سمعته عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المظالم لم اسمعه. بس دې راغلی ما یو حدیث دی ما ته په مدینه کې چا ویلی چې هغه حدیث تا اورېدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ته ما چونکې اورېدلی نو نو ستا د خولې نه هغه اورېدل غواړم، په دې پسې راغلی. هغه ورته داسې ګوري حیران در یو حدیث پسې دا راغلی دی، د مدینې نه شام ته دا راغلی دی. او دې ورته وایي د دې وجې نه راغلم فخشیتو ان اموت او تموت، زه د دې نه یېرېدم چې یا به زه مړ شم او یا به ته رانه مخکې مړ شي، دا حدیث به پاتې شي زما. الله اکبر. حدیث به یو پاتې شي، یا به زه مخکې مړ شم وا به یې نه ورم، او یا به رانه ته مړ شي نو تا نه به دا حدیث وانه ورم. نو زر زر مې وخه واخیستله، پالان مې په وتړلو او فورا را روان شومه چې دا حدیث تا نه واورمه قبل ان اسمعه، مخکې له دې نه چې دا حدیث واورم دې نه مخکې چېرته یا زه مړ نه شم یا ته مړ نه شې. نو هغه ورته ویلې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي او حدیث ورته شروع کړو چې څنګه حدیث واورېد د ورته بس ما نور کار نشه، زه واپس لاړم. وایي ایسار شه روټۍ قیام دلته وکړه موږ سره ایسار شه، نه بس دقې پسې راغلی زما بل نیت نه و سوا د دې نه چې دا حدیث واورم. دا زمونږ د امت سلف سعید ابن المسیب رحمه الله هغه به فرمایل ان كنت لاسیر الایام واللیالي فی طلب الحدیث الواحد، زه دا ډېره غوره او خوښه ګڼم چې یو حدیث پسې شپه او ورځې مزلې وکم او دغه مزلې او ستړیوالی په ما راشي هغې نه بعد یو حدیث واورم، یو حدیث بس. هغوی سره دومره شوق او الحمدلله اوس په یو خطبه کې ته 200 احادیث اوري او هغې ته زموږ ملا ماتی ناوخته کسان را روان. دا شوق چا سره پیدا نه شي، وختي لاړ شم چې یو حدیث رانه چېرته پاتې نه شي په دې خطبه کې، یو خبره رانه پاتې نه شي چې د فایدې خبره او زه بیا وروستو راشم او نه د خبرې په سر پوه شم نه په آخر پوه شم دا څه خبره وه، څه موضوع نن بیانېدله. ډېر کرته زمونږ خلک دومره په بې توجهۍ ناست دي خطبې ته یا بیان ته د عالم، ته ورته وایې یاره هسې به وایي یاره نن نه دی، یاره مولوي صاحب ناشنا بیان وکړو، ډېر ښایسته بیان یې وکړل. ته به ورته ښه څه موضوع یې ویله؟ یاره موضوع خو راته پته ونه لګه، بیان ډېر ښایسته. یو حدیث به ته دی نه یاد کړ، یو خبره به نه یاده کړي چې یاره دا خبره څه روانه وه،
د څه په باره کې دا خطبه وشوله، د څه په باره کې چې دا خبره کېدله. دغه رنګه د فیروز الدیلمی په باره کې راځي. عبدالله ابن فیروز هغه فرمایي رحمه الله، وی ما ته پته ولګېدله دا د ابن الدیلمی دی، نه د فیروز الدیلمی زوی دی. دی وی ما ته پته ولګېدله چې یو حدیث دی او هغه عبدالله بن عمرو بن العاص ته یاد دی. نو وی دا عبدالله بن عمرو بن العاص چې و نو دی په طائف کې و، طائف خو د مکې سره نږدې دی، او دا چې دی دا ابن فیروز الدیلمی رحمه الله دی په دغه کې د فلسطین کې اوسېږي په دې زمانه کې. اوس د فلسطین او د طائف په مابین کې څومره فاصله ده؟ ډېره فاصله ده، ځکه طائف خو د مکې نه اخوا دی، سعودي دی اوس مکه، او فلسطین جدا ځای دی، ډېر لرې ځای دی، کوم ځای کې چې مسجد اقصی. دته پته ولګېدله چې دا صحابي چې دا حدیث ورسره دی عبدالله بن عمرو بن العاص دا په طائف کې اوسېږي. دا ابن فیروز الدیلمی رحمه الله د ده په باره کې راځي فرکب وتجشم مشاق السفر حتى جاءه الى طائف. دی وی کېناسته په سورلۍ باندې او د سفر دا مشقتونه، دا تکلیفونه، دا لوږې، دا تندې، دا دوړې، ځکه په هغه زمانه کې خو دا نه وه چې ځان پسې به یا به د جاز ټکټ والي او په ارام به کېنې، غوړ پړ به جاز ته وخېږي، غوړ پړ به راکوز شي په ایرپورټ باندې، او یا به ځان پسې شیشې وخېږي او ښه مزېدار پراډو او ګاډۍ به پیدا کړي او به یې لاړ شي. اوس خو دا سهولیات دي. هغه زمانه خو به داسې وه چې سفر به دې کوو، د دوړو نه به ککړ شولې، لوګي تندې به راتلې، طوفانونه به در باندې په لاره کې راغله، بارانونه به در باندې راغله، شپې به در باندې راغې په ځنګلونو په بیابانونو کې، عجیبه عجیبه مصیبتونه به در باندې راتلل او مختلف حادثات سره راتلل په دې لاره باندې. نو د باندې ډېر تکلیفونه راغله، په دې لاره کې مشقتونه پرې راغله، حتی جاءه الى طائف، تر دې پورې طائف ته ورسېده. ځکه دا د صحابي زوی دی، دا د صحابي زوی دی، تابعي دی، او د دې صحابي عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما خواته راځي دی پر چې هغه یو حدیث وی طائف ته ورغو فسأله فحدثه بذلك. هغه نه تاسو کو چې راغله تاسو سره یو حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هغه راته بیان کړي، هغه ته حدیث بیان کو دې تر واپس. د څه واقعیت تاسو ګورئ په حدیثو کې محدثین راوړي دي ګڼ واقعیات د صحابه کرام رضی الله عنهم سفري هغه ذکر کړي دي، محدثینو سفري. ابل رزما د امام بخاری رحمت الله علیه دا سفري کتلې په تاریخ کې داغه، ځکه داغه تاریخ مالی کړي الحمدلله ډیر هغه پورې لږ پاتې ده د الله په توفیق باندې. نو په هغه کې تقریبا هغه چې کومه مزلې کړي په هغه وخت کې پیدل او په سورلۍ باندې او کوم ملکونو کې ګرځېدلې ده. نو هغه ټول مزلې په زرګونو میلونو مزلې دي. بعضی علما هغه چې 14000 میل سفر د کړی دی، 14000 میل، 14000 میل ګرځېدل، کیلومتر نه میلونه. څومره لوی مزل د یو ملک نه بل ملک ته ځه، د بل ملک نه بل ملک ته ځه، د بل نه بل ملک ته ځه. دا دومره دنیا د وکتله صرف په احادیثو بس. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راوړ، مشقتونه برداشت کړه، ځکه الله رب العالمین دومره لوی مقام دغه کتاب ته ورکړ. ابو حاتم الرازي رحمه الله دا یو ډیر لوی مشهور محدث دی، ابو حاتم الرازي. دغه په باره کې راځي صار من الكوفه الى بغداد، د کوفې نه روان شو بغداد ته لاړل په علم پس. بیا ومن مکه الى المدینه، مکې ته لاړ علم پس، مکې نه لاړو مدینې ته. مرات کثیره، ډیر کرته دا سفر کړی، ډیر کرته مکې او مدینې په مابین کې د علماونو احادیث د کړی. دغه رنګ من البحرین الى مصر، د بحرین نه روان شوی د مصر ته تللی دی په حدیثو بس. ومن مصر الى الرمله، د مصر نه روان شوی رملې ته تللی د فلسطین علاقه ده. او بیا وی ومن الرمله الى بیت المقدس، د رملې علاقې نه بیت المقدس طرف ته تللی، دا د لبنان او د فلسطین ځمکې دي، په دې کې دا سفر یې کړی. ومن الرمله الى عسقلان، بیا د رملې نه تللی د عسقلان طرف ته. ومن الرمله الى طبریه، بیا د رملې نه طبریه طرف ته سفر کړی دی د حدیثو په طلب کې. ومن طبریه الى دمشق، طبریه نه تللی دی بیا دمشق پورې مزل یې کړی دی. ومن دمشق الى حمص، بیا د دمشق نه روان شوی حمص ته تللی دی، هلته د علماؤنا احادیث اوریدلې دي. ومن حمص الى انطاکیه، د حمص نه روان شوی انطاکیه طرف ته تللی دی، احادیث زده کړي. ومن
انطاکیه الى ترسوس، بیا د انطاکیې نه روان شوی ترسوس ته تللی دی. ثم رجع من ترسوس الى حمص، بیا د ترسوس نه راواپس شوی دی حمص ته چې د شام ځمکه ده، هلته راواپس شوی دی او احادیث یې زده کړي دي او د ډېرو محدثینو استاد به ګرځېدلی، ډېر محدثینو د ده نه احادیث زده کړي دي. دا د هغه زمانې سفر وي. اوس موږ داسې نشو کولی د کور نه د جومات ته پورې راشو چې یو درس کېږي او په هغې کې موږ کښېنو. دا زموږ حال دی. اخر زموږ به څه عذر وي د الله رب العالمین مخې ته چې دا د الله رب العالمین کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا بیانېږي. هغه خلکو پوخانو مزلې وکړلې، لوږې تندې برداشت کړلې، میاشتو باندې مزلې وکړې په یو حدیث پسې او ملکونه یې وکتل په دې احادیثو پسې. او زموږ دغه حال دغه رنګ د یو صحابي په باره کې راځي چې هغه په یو حدیث پسې تللی دی، د مدینې نه روان شوی دی. په حدیث کې د هغه واقعه هم راځي، اوږده واقعه ده، د محدثینو راوړې ده. د کثیر ابن قیس په باره کې راځي رحمه الله، دا یو تابعي دی. دی وایي كنت جالسا مع ابي الدرداء، د ابو الدرداء رضی الله عنه سره په مجلس کې ناست دی. ابو الدرداء رضی الله عنه ډېر غټ صحابي دی، وختي یې راته ویل علماو صحابو کې. په دې دوران کې د دمشق مسجد دی، د شام چې کوم مرکز دی دمشق، په دې کې موږ ناست یو په مسجد. فاتاه رجل، یو سړی ولا راغی دی ابو الدرداء رضی الله عنه چې راغی فقال لي يا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء سے جئتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زستا خواته راغم د مدینې نه، هغه مدینه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خار دی. ځکه په عربی کې مدینه خار ته وایي، لکه کم خار وایي؟ د خار د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مدینې نه راغلی شوی دی، شام ته راغی، دمشق ته. موږ وایي د ابوالدرداء رضی الله عنه سره ناست وي، د سړی راغی سلام یې وکړو او ورته ویل چې زه د مدینې نه راغلی یم. په دې دوران کې وایي څه راغلی؟ وایي لحدیث، د یو حدیث لپاره راغلی، بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما ته دا خبر را رسېدلې ده چې هغه حدیث تا په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو اورېدلی دی. د هغه حدیث د اورېدو دپاره راغلی یم چې ستاسو د خولې نه یې واورم چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم څنګه فرمایلي، څه حدیث یې ویلی. وایي د ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه حیران شل دې سړي دې همت. وایي دا ورته وایي ولا جئت لحاجه، بل حاجت دپاره خو نه یې راغلی، هېڅ ضرورت دې بل نه و دې ملک کې په شام کې، بل هېڅ کار ستا نه و، صرف په حدیث پسې راغلی. قال هغه ورته الله هېڅ کار نه، بس دغه حدیث پسې راغلی. موږ خو که چېرته د یو عالم ملاقات لمځو که نه، څنګه ځو؟ چېرته تلي خپل کار پسې یا چېرته پروګرام جوړ هغې له نو بیا وایي راځئ دې نږدې ځای کې یو عالم دی، هغه له به هم لاړ شو، چېرته یو مسلې تپوس پتې کو ملاقات په تیاره کې ورځو. داسې نه ځو چې د دې ځای نه روان شو یو عالم دی ځو سیده هغه له بل هېڅ کار به هم نه وي او هغه نه یو حدیث اورو. داسې کار مونږ کله نه دی کړی. وایي دا ورته حیران شي، ورته وایي ولا تجارت له هم نه یې راغلی. هغه ورته وایي لا تجارت له هم نه یم راغلی، کار روزګار سلسله کې هم نه یې راغلی. وایي ولا جئت الا لهذا الحديث، ته صرف د دې حدیث دپاره راغلی، بل کار دپاره نه یې راغلی. تعجب کې دا صحابي او د دې انسان د شوق او رغبت ته ګوري، د علم سره دا محبت. الله اکبر. هغه ته نه جي بل هیڅ مقصد دپاره نه یم راغلی سوا د دې حدیث. هغه ته وایي واوره اوس فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي فرمایلی من سلک طریقا، څوک چې په یو لاره باندې مزل کوي، یطلب فیه علما، او علم پکې طلب کوي چې زما د علم یو خبره قرآن زده کم، حدیث زده کما، نو سلک به طریقا من طرق الجنه، دا انسان د جنت له لارو نه په یو لاره باندې روان دی. وان الملائکه، او یقینا ملائک چې دي، لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، د طالب علم نه ملائک دونه خوشحالیږي چې خپلې وزرې ورته غوړوي چې راځه زموږ په دې وزرو باندې خپې ږده او روان اوسه. دومره اکرام یې ملائک کوي. وان فضل العالم علی العابد، او فضیلت د عالم په یو عبادت ګزار باندې چې د شپې تهجدو ته ولاړ دی، د ورځې روجې نیسي، صدقې کوي، ذکرونه او تلاوتونه کوي، عبادت ګزار انسان باندې د عالم دومره فضیلت دی. کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب، لکه څنګه چې د هغه سپوږمۍ فضیلت دی په ستورو چې کومه سپوږمۍ د څوارلسمې شپې پوره ډکه سپوږمۍ وي
وي څنګه چې دا غټ ښکاري ډېره رڼا والا ښکاري په دې ټولو ستورو باندې دقه شانته په دې عبادت ګزار او تهجد ګزار باندې د عالم دومره لوی فضیلت دی. دا ولې د دې وجه دا ده چې د عبادت گزار عبادت د تهجد د جړاګانی دعاګانی روزي وغیرہ د ځان پوری دي. فائدې صرف ځان پوری. ما روزه ونی ولا ماته فائدہ ده، کزه ذکر کوم ماته فائدہ ده، کزه چرتا بل یو عمل کوم حج وغیرہ ماته فائدہ ده. خود عالم 15 منټه بیان د امت ته فائدہ ده، صرف 15 منټه بیان. بعض وخت کې دسی کله کله تاسو په دې نیټ کې ګورئ چرته یو عالمي 15 منټه دا یو کلیپ د خیر یو خبرې کړي، دنیا خلکو هغه اورېدلې. نو د خیر او د فائدہ دنیا ته ده، ځکه د فضیلت ډیر دی په دې عبادت گزار. کدا عالم د شپې تهجد مونه کی بیا هم هغه سړی چې ټول شپې تهجد کدا په غوړه دی، ځکه د خیر ډیر دی، د خیر نور خلکو د پاره دی. او د عبادت گزار خیر صرف د خپل ځان لپاره، دا خیر خپل ځان پورې محدود دی او د خیر د ټول عالم د پاره دی. دا وجه ده. او بیا ورته فرمایي نبی علیہ السلام فرمایلی دي وان العالم عالم چې دی لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، د ځمکې مخلوقات د اسمانونو ملائک د عالم لپاره بخنه غواړي، دعاګانې الله ته کوي، الله دې ته بخنه وکا، ګناهونه معاف کا. وكل شيء هر څه دې ملائک دې علماء ته دعا کوي، حتى الحيتان في جوف الماء، تر دې پورې چې په دې سمندر کې او په دې دریابونو کې کم میان دي دا ورله دعا غواړي. ان العلماء ورثه الانبیاء، دا علماء د انبیاء وارثان دي. ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما، پیغمبرانو په میراث کې درهم او دینار روپۍ او اشرفۍ نه دي پریخي. واورثوا العلم، بل روایت کې راځي بل ورثوا العلم، بلکې دي پیغمبرانو په میراث کې علم پریخي دي. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې د علم د پیغمبرانو میراث واخسته دته غټه برخه میلاوه شوه. یو سړی وی کنه ما ته د پلار جیدات پاتې شو، باغونه پاتې شو، فیکټری پاتې شو، کار روزګار راته پاتې شو، غټه برخه مې ورسېده. د الله نبی فرمایي غټه برخه دا چې زما میراث واله، د پلار میراث دی نه، زما میراث واخلا چې هغه زما دین دی، قرآن دی او حدیث دی. دا چې چاته میلاو شو غټه برخه دو اخستله. خوش قسمت انسان دا دی. دیو جناب علی رضی اللہ عنہ فرمائل وی رضینا قسمت الجبار فینا، شعر دے ویلو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو. وی منگا دا جبار دا اللہ پا قسمت او تقسیم دیر رضایو چاگئی او خپل تقسیم وکړلو، منگ لے پا تقسیم کی علم راکڑو، جاہلانو لے مالونو ورکڑو. خلق سره معلومه دي، علم سره نشته دي، جهالت دی وسره په دین نه پوهیږي غریب. او موږ له الله علم راکو په دې تقسیم وي، موږ د الله نه ډیر رضا او خوشاله یو چې الله تبارک وتعالى موږ له علم د علم د پاره با زموږ سلفو ډیر اهتمام کوو د دې علم د حصول لپاره او د دې د یادولو لپاره ډیر کړهونه برداشت کول او ډیر کرته به یو عالم کله کله د ځان سره د علم تکرار کوو، احادیث به ځان سره یادول. نو شاګرد به مسلې ته پوښتنه وکړي لک صبر وکړي، لک صبر وکړه. اوس دی وخت زه تکرار د احادیث کوم د خپل علمي دا چې کوم احادیث دا یادوم چې دا زه پوره کوم به بستار سوال جواب ضرورت درکړم. دومره اهتمام نه کوم. دا غوي شوق د علم سره. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه بیمار شو، سخت بیماری و نه خکېدل، شاګردانه و. په دې کې ډاکټر راغی، طبيب چې کوم په هغه زمانه کې هغه چې ولا ټیسټ وکړلو او هغه کوم حالات وکړ، وجي تاسو ته د مکمل آرام ضرورت دی. په دې آرام کې دا خبره هم شامله ده چې نه به مطالعه کې او نه به لیکل کې، دا ستاسو صحت لپاره ښه نه دي. بیماری دومره سخت. هغه ورته ستاسو ته تاسو کوم هغه طبيب ته وایي او یو بیمار یو انسان چې کله وي داغه د کمسي سره ډیر شوق، داغه د شوق مطابق چې کله هغه طبيعت سره برابرېږي او شي وي دا داغه لپاره صحت دی که بیماری ده، یعنی هغه څه حقیقي کنه کم څه شوق وي دا خو هغه لپاره خوشاله شي نه پسې نو بیا بدني په حقيقي وي. زما بغیر د مطالعین او بغیر د لیکلو نه زما ژوند نه تیریږي. لکه تما نورم بیماری چې تما ته کتاب مګورا، تما ته لیکل مکوا چې دا پابندی ته په ما ولګي نو دا بیماری به یا مړ کی یا نه خدا خبر مې مړ کی. وي هغه طبيب علاج وکړي، دی علاج ما سره نشته، دی علاج ما سره نشته. تاسو عجیب باندې انسان دا غوي ژوندو، دا غوي خوراکو، دا غوي سکاکو، بس که خوراک سکاک باندې ملاوي بس مطالعه کې به مستغرق. یا محدث وي زما پلار وړي سخت مطالعه کوله،
د خپل پلار شاګرد هم پاتې شوی ډېر حدیث ته نقل کړي نو مې اوس زما ذهن نه وته دی دا تاریخ ما پڑھاو وې دې پلار ترام د اختر مونږ یو کړ اختر نه بعد راغی کتابونه په کمره کې ځان تر خوارک کله لیکل کوي کله یو کتاب غري بل را لیکل ما ورته ویل چې کم از کم بابا نن خو د اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده نن مالک بار ورته چکر و حالت چې کم دې سي زړه ذات ته نن هم کتابونه کا پروت اختر مونږ یو کړ راغی په کمره رانه نه وته کتابونه درا خوارک وای غړي سخت غوسه شوم وای ما ته وجه دینه بل غټ اختر شته دینه غټه خوشحالي شته چې کتابونه دي د علم او هغه لګیم ز ګورم دا زما پر اختر دی کنه دا زما پر خوشحالي زه په دې خوشاله دا جذبه نن سبا د مسلمانانو په مابین کې دا ختم دي خال لګي لګي غوندې دالي دلې کېږي موږ له دا پکار ده چې دا جذبه موږ خپل اختیار چې دا الله رب العالمین کتاب دا خود ټول علمونو بنیاد دی جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال یو شاعر وي ټول علمونه دا اصل کې د الله په کتاب کې دی په قرآن کې دی لیکن زمونږ ذهنونه هغه دا غینا قاصر دي کوتاه دي پویګونه په یو خبره باندې سم زمونږ سمجھ کې چې د کمزوري ده ورنه څومره علمونه چې ګوري هغه د الله رب العالمین په کتاب کې په قرآن کې موجود اصل کې د علوم مرکز هغه د الله کتاب ځکه د الله کلام دی د الله د کلام نه پورته د چا کلام شته د الله رب العالمین د کتاب نه چکم کتاب په مقدس مکه شته دا الله علم دی انزله بعلمه قرآن کې الله فرمایي دا ما په خپل علم نازل کړی دا قرآن الله اکبر د الله علم دی که انسان دا غواړي چې الله رب العالمین ما سره خبرې وکړي دا الله رب العالمین خبرې واورم موضوع ته غوږ کېدم وای لاړ شه د قرآن عالم ته کېنه بس د الله خبرې ته غوږ قرآن به ته وایي او ترجمه به ته کوي وساوره د الله رب العالمین تا سره خبرې روانې نه خوشحالېږي په دې باندې قرآن په مجلس کې ناست الله تاسو خبرې کوي لګیا او تر دې نه ځان محروم ته زما مېلمه راغلی دی مېلمه خبرو ته دونه شوق سره ور روانې دوست مې راغلی زه ورځم د مرګري ملاقات لازم سره مې کار دی دا هغه خبرو دومره شوق کې او د الله خبرې بیانېږي د دې شوق تا سره رانه نو اخري خبره زدا کوم ترغیبا دا یو څو خبرې ما ذکر کړلې دا ډېر اوږده موضوع ده دې کې ما ډېر تفصیلي لیکل کړو کاپۍ مې راوړې خو هغه مې کولاو هم نه کړله صرف دا یو څو مثالونه ما تاسو ته بیان کړل ورنه دې کې ما ګڼ مثالونه راوړي د علم دپاره سفرې او د طلباء او د علماء دپاره آداب دا یو بحث ما خپله لیکلی الحمدلله نو ما زه به هغې نه یو څو مثالونه واقعات راوړم هغه ټیم نشته دی نو اخري خبره زه دا کومه علماء په علم آدابو کې دا خبره لیکلې ده یو چا دغه ته ویلې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وایي د علم باره کې راته یو وصیت را ولیکه نصیحت راته وکړه هغه ورته دومره مختصره خبره وکړه او دونه د کمال نه ډکه ورته وایي العلم كثير والوقت قليل علم خو ډېر زیات دی علمونه خو ډېر دي خو زندګي خو زمونږ کمه ده فعليك بالانفع فالانفع پتا لازمه ده چې کوم نفع والا علم دی دا حاصل ده نو دی وجه علماء وایي اختیار مصدر العلم دا یو بیل بحث دی چې ته کوم علم حاصلول غواړې په دنیا کې ځکه ژوند خو دې کم دی نو هر شی خو ته نشي حاصلولی چې ته به ساینس هم زده کوې او میډیکل به هم زده کوې او انجینیرنګ به هم زده کوې او بل به هم زده کوې او بل دا چې کوم شرعي علوم دي دې کې علوم ډېر زیات دي وایي دې کې ټولو نه اشرف علم راواله مفید نو ټول نه مفید علم د الله د کتاب دی ځکه الله قرآن ولو تعالیمان ویلي سورة عنکبوت کې الله رب العالمین فرمایي وما يعقلها الا العالمون د قرآن په مثالونو نه پوهېږي مګر عالمان نو الله په خپل عالمان چاته ویلي قرآن والا نو قرآن اول زده کول پکار دي موږ تاسو بیا قرآن د هغې شرح احادیث دي بیا احادیث زده کول دې له زندګي ورکول پکار دي دې له خپل ژوند ورکول پکار دي او زموږ ستاسو خو د سهولت دور دی ټوله ورځ کار روزګار وکړه ټوله ورځ نورو کارونو له ټیم ورکړه او د درس چېرته یو ګنټه دوه ګنټې او دا ورځې چې راشي زموږ چېرته 2 یا 3 ګنټې درسي بس 24 ګنټې شپه ورځ ده 24 ګنټې نو په دې کې ته 3 ګنټې دی خواته دی قرآن ته او دا 21 ګنټې دی دنیا ته کا خوب هم پکې دی کور کاروبار ته ګوره چې الله رب العالمین ستا په دې ژوند کې څومره برکت اچوي زمونږ هم الحمدلله سکال صرف اراده د لفظي ترجمه ده لفظي ترجمه ځکه تفسیرونه مخکې شوي دا خلاصې د سورتونو او دغه رنګه دا د ربطونه د آیتونو په مابین دا پکې بالکل نشته دی سکال نه د سورتونو خلاصې وایو نه د آیتونو ربطونه وایو او نه چې کوم دی تفسیرونه کوو
صرف کوم یو ځای کې ډېر انتهایی ضرورت راتلو چې د هغې نه بغیر هغه آیت باندې سړی پوهېږي نه هلته هم لږ وضاحت کوو بیا انشاءالله. نور لفظ او معنا انشاءالله تعالی ساده، ځکه د دې ډېرو ملګرو د خیر او مشوره څخه الله کړه چې ډېر مسلمانان داسې ورونه دي زموږ خویندې دي چې هغې نه د قرآن لفظي معنا نه ورځي چې دا ریکارډینګ هم د دې وشي او دا به د مسلمانانو ته ورسېږي، فایده به ترې واخلي. مخکې موږ ډېر مخکې ما یو 20 سپارې لفظي ترجمه کړې وه، هغه ډېرو ځایونو ته الحمدلله رسېدلې ده. او چا سره چې زما نمبر دی اوسه پورې ما ته ټلیفون نه کوي چې دا باقي 10 سپارې به ته کله لفظي ترجمه کړې، صرف لفظي ترجمه ده. الحمد صفتونه د کمال لله د الله دپاره د رب العالمین پالنه کوونکی د عالمونو دی، الرحمن الرحیم به داسې یو ټکی مې لفظي ترجمه هم کړې بس. هغه الحمدلله ډېرو ورونو ډېرو خویندو واورېدله. الله رب العالمین دې په دې باندې موږ له اجر